زما د پرب قسمی قدرمندو چې اسلامی امارت چې سونه زړه خوږیږي خپل په ملت. زه تاسو ته په ډاګ او مسؤلانه دا خبره کوم، دا تیر شوی رژیمونه په دې 40 کالو کې چې مطالعه وکړو، هغوی په هیوادوالو په ملت دومره نه دردېده لکه اسلامي امارت چې دردېږي. امر بالمعروف نهی عن المنکر دا یو الهی حکم ده، دا د اسلامی امارت ایجاد کرده شده نه ده، دا څه مصنوعي او جعلي نه ده. د الله وجود یو حقیقت لري، الکترونیک نه دی د الله وجود، خو د الله احکامات هم یو حقیقت لري. امر بالمعروف دا الهی حکم ده او دا د هر قدر، کاغه استاد په فانتون کې، کاغه محصل په فاکولته کې وي، کاغه ډاکټر او طبیب چې خپل په کلینیک کې وي، کاغه انجینر چې هغه په تعمیراتي په کارونو مصروف وي، کاغه طالب العلم چې په مدرسه کې وي، کاغه محدث چې هغه په جامعه کې وي، د ټولو مشترکه مسؤلیت دا ده چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر من حیث مسلمان انجام کړي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. مؤمنان نرینا، مؤمنات زنانا، ذکور و اناس، بعضهم اولیاء بعض من حیث الایمان، یکی با دیگری برادران هستند. چرا؟ انما المؤمنون اخوة